وستاسو اندازه ولګوئ زما او ستا پر کور باندې الله کم مشکل نه دی راوستلی دا یو د بارانو سره واخله چې د بارانونه نسته حالانکې دا وخت به د سپین ږیري مشران وایي هغه واورې پرتې وې چې موږ به په هفتو د کورونه راوتلو لیکن اوس زما او ستا په غلطي کې دماغ له دا خبره نه راځي چې یاره باران شته که نسته بلکې خلک وایي یاره باران زه څه کوم کاروبار نه پکې کېږي وروره دوکانونه نه دي پلانۍ دي پلانۍ نه دی دا غواړي چې زما کاروبار برابر د د الله سره تعلق نسته د الله د رحمت سره تعلق نسته پیغمبر علیه السلام فرمایي دا بارانونه چې الله رب العزت درې دا ستاسو د عمل د وجه درې پیغمبر علیه السلام فرمایي که دغه حیوانات نه وای الله به یو څاڅکی باران نه وای ورولی پیغمبر علیه السلام فرمایي که دغه کوچني ماشومان نه وای الله فرمایي ما به یو څاڅکی باران نه وای ورولی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله قحطسالي راشي دا پسونه و دا حیوانان څنګ پر څنګ سره ودرېږي یو دا بل ته وایي لعنت دې پر دې انسانانو د دې د لاس الله پر موږ باران ودروي او عجبه دا د ودې باران ته چې رحمت دی هېڅوک احتیاج نه لري هغه وایي الله ما ته روپۍ راکړه اوبه زما کار دی چې د هرې خوا پیدا کوم که پر 1000 فوټه باندې اوبه ولې که پر 2000 فوټه باندې ولې که پر 3000 فوټه ولې وایي زه پیدا کولی سم یا الله ته خالي و ما ته روپۍ راکړه حالانکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا لویه مسله وه چې باران به وڅنډېدی پیغمبر علیه السلام به پریشانه ولو بیا به دعاګانې بیا زارۍ بیا خواستۍ بیا خیراتونه بیا استسقاوي اوس پخوا به دا زموږ د پښین خلکو له څه د خیراتونه یو غیان او شان بیا لالول چې الله بارانونه وکړي هغو ته الله رب العزت دنیا ورکړه روپۍ یې ورکړلې بیا یې نه دی اخیستی د باران هغه 100 وشان هغه 100 غیان 50 غیان 200 غیان کلی به سر راټول سوروره چې بارانونه نشته الله باران ووري اوس ملایان د استسقا څخه خلاصولو او هغه چې کوم سخیان دي هغه د خیرات څخه خلاصولو الله رب العزت فرمایي چې ته نه غواړې نو زه خو رحمت ما داسې نه دی غورځولی چې نو ته به زما رحمت په لغت ووایې او زه به زما رحمتونه پر تا وروم عام طور الله داسې نه کوي صحیح سلو